بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن ساکوټ ته راغلي یو د علي اصغر غوټي مصري خان بابا کوم چې زموږ د سلارزو او د 1550 نه 1556 پورې حکومت کړی و. کوم چې کله چې جوهان بابا وفات شو د هغې نه بعد چې دی د مشر و د ده په مشروالۍ کې زموږ کوم ریاست چې و د یوسفزو نو په هغې کې د تپې جوړې کړې وې او دویم خبر دا چې د اوبو دپاره ډنډونه جوړ کړي او دریم کارنامه د ده دا وه چې د په پښتونخوا کې نهري نظام جوړ کړی و او څلورم دا چې د په هغې وخت کې د فوجي چوکیانې جوړې کړې وې او پنځمه کارنامه د ده دا وه چې د یوسفزي چې کوم دي هغه خزارې ته چچ او د دریاسین آی غاړ ته علاقې ته لېږلي وو. یوسفزو په مشرانو کې یا په اتلانو کې دا یو مشهور کس دی چې د به د حکومت کې جنګونه نو دا مزار دی او ساکوټ کې د هسپتال مخې ته یې خاص او څوک ولې راځي نه او زه دا غواړم چې څومره مشران زموږ اتلان دي یوسفزي چې دي ملک احمد خان بابا شو جوهان بابا شو کاډوخان بابا شو باګوخان بابا شو د هغې په ټولو قبرونو باندې مزارونه جوړ شوي دي نو موږ هم دا غواړو چې زموږ به دې اتل دی مزار جوړ شي او د ده تاریخ ته به دې ضرور کړي ځکه چې دا ساکوټ کې دا هېڅوک هم نه پېژني. موږ ډېر په تکلیف سره دلته رالو. بله خبر دا دی چې زموږ سلارزو وایي زموږ شیزي ګدیزي چې کوم دي موږ وایو چې موږ د هغې ته خواست کړو زموږ مشر دی چې موږ ولې چانده وکړو او دا مزار جوړ کړو او تاسو دا مزار کتلی شئ دا قبر ده تقریبا د دې قبر څه کم 1500 کاله وشو او نو راشه تاسو داسې هم خلک پېژني چې یاره دا مصري خان بابا دی او تاریخ یې څوک نه پېژني قبر خو قبر دی د ده تاریخ څوک نه پېژني دا څوک و او د چا څه و دا اولاد کوم ځای کې دی نو زما ټول تپاس دی د ده باندې مزار جوړ شي.